د نبی کریم علیه السلام مبارک د زمانې د یو منافق او د یهودي کیسه خو ډیره د عبرت داستان دی، د عبرت نه ډکه ده. خو که د عبرت په نظر موږ تاسو ورته وګورو، د موږ تاسو د الله پاک اوس هدایت نصیب کړي، الله دې په موږ فضل وکړي، الله دې په موږ رحم وکړي. اوس وخت کې ډېرې خبرې زموږ ستاسو ته دغه خواته تللي دي، د ډېرو خلکو خبرې، ځکه چې چېرته یو زموږ ګټه همغه فیصله بیا موږ ته خوښ وي، همغه ځای ته فیصله ځغلو. تاسو راځئ اوس دا خبرې واورئ چې دا کارنامه د چا د دواړو جهانو د سالار د نبی کریم علیه السلام مبارک په زمانه کې د ده په ژوند زندګي کې دی مبارک ژوندی دی. دا کیسه پېښه شوه. یو منافق یو یهودي دی، د دې دوه پر مځکه باندې جنجال سره راغلی. منافق په ملامت حق د یهودي و، د پې دعوه وکړه چې دعوه یې وکړله، دا مسلمان ورته وایي موږ به دا فیصله په چا باندې کوو؟ وایي راځه چې فیصله به په کعب بن اشرف باندې وکړو. کعب بن اشرف دا هم یهودي و، خو په هغو کې دا ستړې وله لکه د نن وخت کې څوک رشوت اخلي ښه دی په خلاص غوږو ته خبرې واوري. په هغو کې دا ستړې وه، د هغو دا عادت ولو چې چا به هم هغو ته ډېرې پیسې ورکړلې، فیصله یې د هغو پاکې ورکول. هلته عدل، هلته انصاف، هلته چې حقداره ته رسېږي هغو کډه کړې وله. نن د ډېرو انسانانو، د ډېرو په خاصه توګه مسلمانانو د کور څه دې شي لکه داسې معلومېږي لکه کډه چې یې کړي بلکل چې هغه دا پېژني نه. به هر حال نو هغه ورته وایي چې ته هلته راځه. یهودي سره د دې چې هغه هم یهودي دی، خو لیکن دا فیصله د په کعب بن اشرف نه خلاصوله، نه ده په بل چا باندې خلاصوله. هغه ورته ویل چې ته مسلمان یې، نو ازروی مسلمانیت موږ دا ستا په امیر زه یهودي یم، زه نبي کریم علیه السلام نه منم په نبوت باندې، زه دغه رسالت نه منم، خو لیکن زه دا فیصله په هغو باندې تا سره خلاصوم، یا نور څوک ته غوره کوي په مسلمانانو کې په هغې سره خلاصوم. یهودي ته دا معلومېدله چې نبی کریم علیه السلام زما منل پر خپل ځای باندې، یا منم یا نه منم پر خپل ځای باندې، خو لیکن زما یهودیت پر خپل ځای باندې، پر خپل ځای باندې، لیکن کومه فیصله چې دی خلاصي نو دی حقداره ته رسي. د ده په فیصله کې دی عادل دی، دی انصافداره دی، دی د چا خاطر نه کوي، د ده فیصله هغه حق تر حقداره ته پر سر ورسېږي، دی امین دی، دی د چا نه په دې کې نه پیسې اخلي. د دې ټولو خبرو څه دا فیصلې دلته خلاصېږي. لنډه دا چې داسې زورکي هغه یو منافق راوستی، د هغو خوښه نه وه، زړه نه غوښتل، باطلې ناخواسته په نه زړه غوښتلو باندې هغه منافق یا د شرم د وجې یا د یو مجبورۍ د وجې خو هم دعوه پکړې وه، نو هغه بس ورسره رالی. کله چې رالی دلته چلاکي کوي، ژر ژر ګایېږي، خبرې ژر کوي. نبی کریم علیه السلام بارک ورته وفرمایله چې ته یو پلا خبرې ته وکړه، بیا ته چوپ کښېنه، دا ستا ورور ته، دا ستا شریک ده، دا ستا چې کوم دعوه ده ستا ورسره دې سړي ته موالي ورکړه. خلک وایي موږ ګټه وکړه، نه ګټه د خولې په چلاکي خو نه کېږي. ته سړي به ته ووایې خطا به باسي، تیر به باسي، خدای سره به څه کوي، الله بلا به وکړي، لږ روزي به ماړې کړي، مولا جواب به څه کوي. یو کتاب یو خبرې، که د یوه خبرې یو کتاب ده. نو لنډه دا چې هغه ورته وویله چې بابا ته چوپ شه ودرېږه، صبر وکړه چې تا خبرې ختمې کړې، بیا مه ګایېږه، ده ته وارې ورکړه. کله چې د دواړو خبرې او دلایل نبي کریم علیه السلام واورېدل، نو هغه منافق مې ملامت ولو، حق د یهودي ولو، د هغو په فیصله کې د هغو پاکې فیصله وکړه چې دا د حق کېږي، نه ستا شاهد سته، نه ستا ابدا سته. مثال هغه فیصله خو ګرد زموږ د ذهن وتلې ده چې هغه فیصله څه رقم وله. نبي کریم علیه السلام د یهودي په حق کې فیصله وکړه. حال دا چې دا مسلمان دی په ښکاره باندې، دی خو نه و چې هغه د منافق نارې ولې، مسلمان چې راووتل د نبي کریم علیه السلام د حضور څخه، د نبي کریم علیه السلام څخه چې رخصت شول، د مسلمان د یهودي راټینګ کړي چې لکه څنګه چې تا نبي کریم علیه السلام تبادل ناخواسته زه راوستلم، زما زړه نه غوښتې تا زه دلته راوستلم، ما کعب بن اشرف ته بیولې، نو ما خو د هغو ذکر درته وکړي چې هغو پیسې غوښتلې، بس فیصله ستا پاکې درکوله. او قاضي چې و دغه ته ویلي ول لنګوټه غوا وخوړل، نو هغه دا دی چې دا سړی باره ورته ویلي چې اوس به ته خامخا له مصر عمر فاروق ته ځې. ته سوچ وکړئ د یهودي بخښنه غواړم منافق
چې دی د کافرانو په حق کې سخت دی. عمر فاروق رضی الله عنه دا هیڅ زه ورته وایم چې دغه سره زما بنده نو هغه به دستي په دستي زما په حق کې وایي چې بس فیصله ستا ده. اسلام عدل دین دی، اسلام د حقانیت دین دی. تاسو لږ تاریخ پورته کوي ګورئ، د یوه واقعه زه نه درښیم. کله چې رالل نو دلته هم دی چابک کېږي، موږ داسې هغه ورته چې دا ستا ورور ته خبرې ورکړه، دواړو خبرې سره په اسلام کې ولې دا شی لازم دی چې دواړه که یو بادشاهي او بل ګدای دواړه به چې کله یو د بل په سر دا وایي دواړه به یو ځای سره ناست واوري خبرې. د امیر المؤمنین حضرت علي کرم الله وجهه د یو یهودي سره دا ورغلی دواړه په یو ځای کې سره کښېنولي دواړه په یو ځای او د خبرې خو مې سره خلاصېږي. نو هغه دادي باره قرارې ورته وویله چې بابا څه مسله وه. نو هغه چې خبرې ختم کړې منافق دغه یهودي ورته ویل چې وروره موږ ولاړو یوه پلان نبي کریم علیه الصلاة وسلام ستاسو پر پیغمبر مې مسله خلاصه کړه، لیکن د هغو د مسلې د خلاصېدلو څه وروسته بیا هم دغه سړي زه تاله راکش کړل. دې سړي ستا سره اوس چې که ته یې که ستاسو پیزول په دې نه پوهېږم چې په تاسو کې ستاسو په مسلمانانو کې له ټولو نه هغه سرپرست سر اعلی له ټولو نه هغه زیات هغه څوک دی. دویم که ته یې که هغه یې زما ستاسو په سلام قبوله ده په سر سترګو وګوره چې زه ملامت یم که دی زما دغه خبرې ته واوره. وایي امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې سړي څه پوښتنه وکړه منافقه څه هغه ورته وایي دغسې ویله ده ورته ویل موږ ولاړو نبي کریم علیه السلام هغو فیصله در وکړه ورته ده ورته ویل دلته ودرېږئ مکانکم په خپل ځای ودرېږئ، زه راوځم کور ته ځم بس راوځم زه به ستاسو فیصله کوم. چې کور ته ولاړې کور ته توره د پوښه څه وکړه چې راووتې پورته کړل د منافق سر یې تن څه وژلا کړه دا زما فیصله ده. قرآن کې آیات دی الله پاک فرمایي تاسو به تر هغه وخته پورې مؤمن نسئ، تاسو به مسلمان نسئ، تاسو به ایمانداره نسئ تر څو چې ستاسو یعنې لنډه ده چې تاسو د خدای او د خدای د رسول و هر امر ته غاړه نه کښېږدئ. تاسو د الله او د الله رسول نو دا څنګه موږ خو د پیدې پسې ځغلو د الله او د الله رسول خبرې چې دي د الله او د الله د رسول خو همدا د هغه منافق او بیا د اوس وخت د دې خبرو څه پیدا. نو الله پاک دې موږ ته معافي وکړي. داسې نه دي چې پیدې پسې ځغستل د نفاق علامه ده، لیکن دا ناحق و حق و ناحق تر دې هر څه تېرېدل به صرف خپلې پیدې ته کول نو دا یقیني الله دې په موږ په ظلم وکړي چې عمر فاروق بیرېدی رضی الله تعالی په دې باندې چې ای پلانیه ابو حذیفه ته به ویل چې ابو حذیفه ته خو راته ووایه زما نوم خو به نبي کریم علیه السلام تا ته نه یې درښولی چې په منافقانو په لیسټ کې خو نه ما او تا د کوم باغ یو ما او تا د چا زمون یو ما او تا ولې ځان ته دومره غټه خاوره ایښې د خاورې مې ځیګر ته غورځولي دي چې ما او تا پرې نه بیرېږو. نو ستاسو خوښه ده چې نښانې هم غورځي نو دا خبرې سره